تر کومه ځایه چې زه خبر یم یار صاحب د 500 په شاوخوا کې ډرامې لیکلي دي او همدارنګه د حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې دوه ناچاپه شعري ټولګې چې هېواد کې ستر توپانونه او ناکارونه تېر شوي دي. زه ګمان کوم دغه شعري ټولګې نه کوم اثر د یار صاحب سره شته. د دغه ټولګو څخه څه شی د ده په لاس کې هم نه دي پاتې. یار صاحب وایي چې زه په 9 ټولګي کې وم، خپل لومړنی شعر مې د کابل دارالمعلمین په یو کنفرانس کې ولوسته چې دغه شعر د پښتو ژبې ښوونکي اصلاح کړی و. وروسته یې کله چې د مرحوم ملنګجان شعري ټولګې یې ولوستلې د شعر احساس یې بیخي راژوندی شو او خپل شعري لیکنو ته یې دوام ورکړ او بیا لومړنی شعر یې د زیري په اخبار کې چاپ شو. دی هغه وخت د 10 ټولګي زده کوونکی و. د زیري د جریدې مسؤل مدیر په هغه وخت کې مرحوم محمدین ژواک و. یقینا چې ژواک صاحب ډېر لوړ مطبوعاتي شخصیت و. د یار صاحب د لومړني شعر یو څو بیتونه دا دي: پاڅېږه پښتونه فیصله وکړه وجدان سره، ویښ کړه ویده زړونه په پښتو او په ایمان سره، لوړ معراج که غواړئ نو راځه د قام خدمت وکړه، ننګ وکړه غیرت وکړه پښتو وکړه همت وکړه، ځان دې برابر کړه هره نن د دې جهان سره، ویښ کړه ویده زړونه په پښتو او په ایمان سره. د یار صاحب د څرګندولو له مخې د لومړي دوم شعر د زیري په اخبار کې چې هغه وخت د پښتو ټولنې لخوا په خورا ښه قطع او لوړ علمي او تحقیقي مقالو سره د چاپ راوته چاپ شوی چې د هغې یو څو بیتونه په لاندې ډول دي: لرې شئ امراو هیلو لرې شئ، وتښتئ له مانه مډولې شئ، مه ژاړئ په هټ په هټ په ماته نور، ځئ د بل ګرېوان کې ملغلرې شئ. یار صاحب په خپلو یادښتونو کې لیکي چې په 11 ټولګي کې وم چې د کابل د پوهنې نندارې په تیاتر کې مې د خدای بخښلي منان ملګري سره یو ځای کار کوو. منان ملګری د افغانستان د مشهور ډرامه لیکونکو د جملې څخه یو و او دی د فولکلوریکو ډرامو په لیکلو او تمثیل کې د افغانستان د ډرامو سلطان او باچا ګڼل کېده. هغوی چې منان ملګری صاحب پیژني نو زما سره د ملګري په باب د یو خلاق او نابغه سناریست نوم هم د هغه په هکله په صدق سره منلی شي. خدای بخښلي کې فضلي صاحب هم د یار صاحب سره د ده په وینا د تمثیل په برخه کې مرسته کړې ده. مرحوم فضلي د پښتو په ډرامو کې یو مشهور ممثل و. یار صاحب د شعر او شاعرۍ په برخه کې د هېواد ډېرو پخوانیو وتلو شاعرانو دروازې هم ټکولي او د هغو څخه یې د یو شاګرد په حیث ډېر څه زده کړي دي چې د هغو د ډلې څخه مرحوم سیلاب صافی او نصرالله حافظ نومونه د یادونې وړ دي. بې له شکه یار صاحب ښه شاعر، ښه کیسه لیکونکی، ښه ناول لیکونکی، ښه ډرامه لیکونکی او خورا ښه ممثل دی. او داسې کسان چې پورتني ټول صفتونه پکې وي په افغاني ټولنه کې دا څه په ګرده نړۍ کې مثالونه ډېر کم دي. ځکه یو لیکوال کېدی شي په یوه برخه کې هر څه ترېنه جوړ شي مګر نورې برخې بیا د نورو خلکو کار ګڼل کېږي. ولې یار صاحب هغه د چا خبره په دې برخه کې د نیکه مرغه هرکاره دی. که یار صاحب څوک پېژني نو زما سره به خامخا دا ومني چې دی ډېر عجیب او غریب انسان دی. د سپین ږیري سره سپین ږیری، د ځوان سره ځوان او د کمکي سره کمکی، ډېر ساده ناسته پاسته او راشه درشه کوي او د هر چا سره ساده برخورد کوي. په لفاظۍ نه پوهېږي او یا خو نه غواړي ځان پرې پوه کړي. یو خاص خوی خدای ورکړی، په جرګه مرکه او ولسي کارونو ښه پوهېږي او په ورورۍ کې ډېر صادق، تېرېدونکی او ښه پیوند ګڼل کېږي. لږې خبرې کوي خو پخې کوي. د خپل هېواد د ازادۍ، ځمکنۍ بشپړتیا او د واقعي دیموکراسۍ سخت لیوال دی او د استعمار او استعمارچیانو هر یرغل چې هر لوري څخه ورته سازمان ورکړل شوی وي سخت ناسازګاره دی. د 18 کالو راهیسې په المان کې کډوال دی خو په هر شعر او هر ناول کې د هېواد په غم غمجن او هره کوڅه یې داسې انځور کړې لکه ته به وایې همدا اوس همالته ناست دی. دی هېڅکله هم خاین، رشوتخور او څوکۍ طلبه سړی نه دی او هغوی چې دا اعمال سرته رسول غواړي سخت مخالف دی. لنډه دا چې یار صاحب په هېواد او په وطن مین انسان دی. هر څه چې ما د یار صاحب په باب په پورتني متن کې لیکلي وو او یا مې ویلي دي دا زما په ان عیني واقعیت دی چې د قلم په ژبه مې انعکاس ورکړی دی. باید ووایم که موږ دواړه یو فامیل ته منسوب یو داسې ونه انګېرل شي چې ګوندې ماته د نوموړي د یار صاحب لخوا
د مدح ثنا او صفت کولو خاصه دنده راسپارل شوې ده. نه هیڅکله هم داسې نه ده، بلکې هغه څه چې ما د هغه د یو فامیل د غړي په حیث په سترګو لیدلي او یا اورېدلي دي هماغې ته مې انعکاس ورکړی دی. کېدای شي ډېر دوستان په ما سره دا هر څه ومني او کېدای شي هم چې یو شمېر کسان به زما سره د لیکنې د ځینو برخو سره موافق نه وي. دا یو طبیعي خبره ده چې ټولنیزې پدیدې د یو شمېر لخوا یو شان او د بل شمېر لخوا په بل شان څېړل او ارزول کېږي، او دا د دیموکراسۍ عمده اصل دی چې د هر چا لپاره یې د آزاد قضاوت زمینه برابره کړې ده. زما قضاوت د یار صاحب په باب همدا و چې په پورته مقاله کې مې د هغه د ژوند د لیک سره یو ځای وړاندې کړ. درنو حاضرینو، یار صاحب په دې وروستیو کلونو کې په لیکلو باندې ځان سخت مصروف ساتلی او افغاني ټولنې او د افغاني ټولنې ستونزې او نیمګړتیاوې د قلم په ژبه داسې ارزولي دي چې هر بې غرضه لوستونکي ته سخت خوند ورکوي. تر کومه ځایه چې ماته معلومه ده د ده سره د کتاب په چاپولو کې چا مالي او نقدي مرسته نه ده کړې، بلکې د خپل غریب چپ څخه یې د کتابونه چاپ کړي دي او لوستونکو ته یې معمولا په ویډیو توګه وړاندې کړي دي. د یار صاحب شعري ټولګي لکه پخوا مې هم دې ته اشاره کړې ده، د ثور د تحول په ټس کې یا سوي او یا له منځه تللي دي. خو د په ارمان کې د کډوالۍ په موده کې د زیاتو ستونزو په ګاللو قلم د لاسه نه دی غورځولی، بیا یې هم دومره څه لیکلي دي چې د هر لوستونکي تسل پرې کېدی شي. د یار صاحب چاپ شوي اثار په لاندې ډول دي. اول، کوکارې په شعري ټولګه کې، سره ډولۍ د لنډو کیسو مجموعه، د کونړ تاترې تحقیقي او تاریخي اثر، ویر شعري ټولګه، تړلې کڅوړه د لنډو کیسو مجموعه، لیلي دښته ناول د سترګو لیدلی حال، څانګه ناول، هوسۍ ناول، یا قربان شعري ټولګه او د یار صاحب چاپ ته چمتو اثار په لاندې ډول دي. ګلاب او فرښته ناول، اوښکې شعري ټولګه، سفرنامه، بحرونه او ساحلونه، کلونه تالانونه ناول، زه طالب نه یم طالب جان یم ناول. د یار صاحب په قلم د برکت وي، د په نسبتا لنډو کلونو کې خورا سخت زیار ګاللی او د کتاب لوستونکو مینانو ته یې زما په اند ډېره زیاته علمي سرمایه وړاندې کړې ده. زه هیله لرم چې ناچاپه اثارو کې ورسره مرسته وشي او ډېر ژر یو په بل پسې د چاپه راووځي. په آخر کې ښاغلي محمد اجان یار صاحب ته د لوی څښتن په دربار کې د اوږد عمر دعا کوم تر څو د خپل وران ویجاړ هېواد او جنګ او توپان ځپلي ولس د دردونو او کړاوونو د لا انعکاس په خاطر د قلم نوکه تیره وساتي او هغه څه ولیکي چې زموږ غښتلی او ویاړلی ولس ورته اړتیا لري. ومن الله توفیق.